ذبیح الله مجاهد ولې عمران خان ته په غوسه شو؟ هغه ته یې څه غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی. دا چې تازه یې ورته څه ویلي دي دا په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان لومړي وزیر څرګندونو ته په غبرګون کې BBC ته ویلي دي چې له پاکستانه مننه کوي او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لري. نوموړي شنبه د مرغومې پر 26مه له BBC سره په خبرو کې ویلي دي چې افغانستان کې د اړتیا وړ لوستی ځواک شته. له BBC سره د ذبیح الله مجاهد د خبرو غږیز پیغام چې قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک خپور کړی دی راغلي دي چې په وزارتونو کې د کار په موخه لوستي ځوانان شته او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لیدل کیږي. نوموړی وایي تاسې پوهیږئ چې هیوادونه د اړتیا له مخې له بهره کدرونه راغواړي خو د خدای په فضل افغانستان د کدرونو له اړخه بسیا دی. مجاهد زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالي برخو کې همکارۍ مني. نوموړي ویلي د افغانستان کې ځینې بانکي ستونزې رامنځته شوي چې مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان په دې غږیز پیغام کې ویلي دي چې افغانستان ته د بشري ځواک لیږل چې عمران خان مطرح کړی بېلابېلو هیوادونو هم مطرح کړی دی. له بلې خوا پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه باندې د پاکستان له دې پریکړې مننه کړې ده خو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرني کاري ځواک اړتیا نه محسوسیږي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي دي چې د روغتیا اقتصاد او مالي برخو کارپوهان به افغانستان ته ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې افغانستان کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي او خلک وایي چې دا کارپوهان نه بلکې جاسوسان دي. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. تر بیا بلې ویډیو ښه وخت. د خدای په امان.